پلاره زه د خان صاحب په لور باندې مین یم. څه؟ هو پلاره، او هغه هم له ما سره ډېره زیاته مینه لري او که ته یو ځل لاړ شې او هغه زما لپاره وغواړي. ته لیونی څه وایې؟ زه ټوله ورځ د هغې په ځمکو کې دهقاني کوم او اوس لاړ شم هغه ته هم چې خان صاحب ځمکه خو دې راکړې ده، کور دې ودان، اوس دې دا لور هم دې ما زوی ته راکړه. خو پلاره ته د هغوی دهقاني کوې که نه؟ نو زه خو یې نه کوم، خو خیر ده ته یو ځل د ما لپاره لاړ شه. چپ شه چې بله خبره ونه کوې، دا هېڅ امکان نه لري. خو پلاره ته لا یې نه یې ووایه چې هېڅ امکان نه لري، ته خو یو ځل لاړ شه. نه، زه هېڅکله هلته نه ځم. پلاره ما هم مجبور وه چې زه خپله خان صاحب پسې لاړ شم. زه لاړ شه، خو مقصد بیا ما ته ونه وایې. ښه نو زه ځم پلاره، همدا اوس مې کالي بدلوم او زه خپله خان صاحب پسې ځم. 1 ساعت وروسته. سلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خان صاحب ما ته لازم هم نه وه چې دا خبره تاسو ته وکړم، خو مور و پلار مې راسره ونه منله، نو مجبور شوم زه پخپله راغلم. ته یې وار دلته کښېنه، خبره دې کوه چې ته څه ویل غواړې. خان صاحب منم چې تاسو شتمن یاست او موږ غریب، او زما پلار دلته ستاسو په ځمکو کې دهقاني هم کوي، خو زه د خدای په فضل سره له پوهنتون څخه فارغ شوی یم او انشاءالله نن سبا شاید وظیفه هم واخلم. ښه نو د مطلب خبره دې کوه. خو خان صاحب په خولې مې هم نه راځي چې څنګه یې درته ووایم. زه پوه شلم، پیسې دې پکار دي؟ نه خان صاحب که رښتیا درته ووایم تاسو او ستاسې کورنۍ زما ډېره خوښه شوې ده او غواړم چې له تاسو سره خپلوي وکړم او ستاسو لور زما ډېره خوښه شوې. څه ولکه اوس دا ونه وایه چې زما لور هم تا سره مینه لري. هو خان صاحب موږ د یو بل سره رښتینې مینه لرو. زما لور اوس دومره احمقه شوه چې ځان په خپله په اور کې سوځوي. نه خان صاحب زه به ستا لور ډېره خوشحاله وساتم. دا ونه چې زما جیب خالي ده او زما په زړه کې هغې لپاره دومره مینه ده که چېرته هغه له ما سره مینه هم ونه کړي، زما مینه زموږ د دواړو لپاره کافي ده. خوله دې بنده که، دا راته ووایه چې زه اوس له تا سره څه وکړم؟ لاس او پښې دې وتړم، سیند کې دې خطا کړم او که لرګی راواخلم دا سر ته دې واړوم. ولې خان صاحب ما خو کومه غلط خبره نه ده کړې. ګوره لکه کومه خبره چې تا ما ته وکړو دا ستا لپاره شرم او ما لپاره پیغور ده. خان صاحب دې کې د شرم او د پیغور څه خبره ده؟ د یو چا لور په حلاله نکاح غوښتل دا شرعي جواز لري او هېڅ داسې کوم آیت او حدیث کې نه ده راغلی چې که خان له غریب سره خپلوي وکړي دا شرم او پیغور دی. ګوره لکه د هغه چا د لاسه چې زه په ګیلاس کې اوبه نه څښم اوس هغه غواړي چې ما سره خپلولي وکړي او په یو دسترخوان راسره کښېني. خان صاحب زما مینه رښتینې او سپېڅلې ده، دا هڅه مه کوه چې زما قسمت ناپاک ثابت کړې. ګوره ځوانه دا خبره نور مه اوږده وه، زه حتی ستا د خبرو په هکله په فکر کولو هم شرمېږم. بیا هم د شرم خبره؟ ګوره خان صاحب شتمني انسان نه لوړوي او نه غرور د انسان عزت زیاتوي. هغه کورنۍ تل عزتمندې پاتې کېږي چې زړونه په تقوا، ایمانداري، انصاف او په مینه روښانه وي. نو خان صاحب په ژوند کې د مقام نه د انسانیت قدر زده کړه، ځکه عزت الله ورکوي نه دا خلک. بس نورې دا خبرې پرېږده، ته د خان د نوم او عزت په قیمت څه پوهېږې؟
خان صاحب ته به د عزت د دنیا د مال په تله تلې خو الله تعالی عزت د ایمان په تله اندازه کوي د عزت په شتمنۍ کې وای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به تر ټولو شتمن انسان و ته لاړ شه په ټول کلي کې پوښتنه وکړو چې ته عزتمند یې او که زه خان صاحب که تاسو لا هم عزت په شتمنۍ کې وینئ نو زه د عزت نه لرم نو زه درنه ځم ځکه چې زه د زړه عزت لټوم نه د مال والکه ودرېږه ستا دا خبرو په ما لږ اثر وکړو ما ته لږ وخت راکړه زه به پرې فکر وکړم مننه خان صاحب ولې نه سمه ده هېڅ مشکل نشته تاسو حق لرئ چې پرې فکر وکوئ خیر است خان صاحب څو ورځې وروسته ولا ډېرې ښې خبرې وکړې ولا ډېر هوښیار غږېده او خبرې هغه په پوهنتون کې مې اول نمره و او خان صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیرت ده ځوانانو ما مخکې ولیده چې داسې یو ډله تېره شوه او اوس تاسې هم راغلی خیریت خو به وي څه مشکل خو نشته هغه د خان صاحب هغه د احمد او د ساحل له جنجال نه خبرې کنه روزمره به دوی جرګې ولې د دوی دا جرګې څه نه حل کېدې چا به پکې یو څه ویل چا به بل څه ویلې نو نن هم جرګه وله د کلي ټول خلک راټول شوي ول هېڅ دا جنجال یې بیا نه حل کېدې چا به پکې یو شی ویلې چا به بل شی نو دې وخت کې سهیل راجیګ شو وایي ما ته 20 دقیقې وخت راکوئ دا ټول جنجال درته حلو نو د یو 20 دقیقې خبرې وکړلې داسې هوښیار غږېده ټول جنجال یې حل کړ د یو کال جنجال یې په 20 دقیقو کې ختم کړ آفرین یې والا دا رښتیا وي خان صاحب ډېر یو هوښیار هلک و داسې خبرې وکړلې چې د جرګې خلک ورته حیران ول او ځوان دي وي همداسې دي وي ولا آفرین شه دا ځوان چې تاسو نوم ورته واخیسته سهیل دا څوک ده ما خو نه پېژنده ولې خان صاحب ته ونه پېژنده هغه تاسو کور کې چې کار کوي هغه تا دهقان د هغه زوی ده او زما پلار دلته ستاسو په ځمکو کې دهقاني هم کوي او حیران بیا ورته دې ته یم چې پلار ته وګوره او زوی ته وګوره دونه ښه فکر دونه ښه اخلاق او د دې د خبرو انداز به دې لیدلی و آفرین د دې مور او پلار ته کې دونه ښه تربیه ورکړې ښه ومې پېژنده زه ښه شو چې دا جنجال حل شو اوس زه صحیح ده خان صاحب موږ هم درنه ځو خامخا ډېر یو هوښیار هلک و داسې خبرې وکړلې چې د جرګې خلک ورته حیران ول او ځوان دي وي همداسې دي وي دې وخت کې سهیل راجیګ شو وایي ما ته 20 دقیقې وخت راکوئ دا ټول جنجال درته حلو 1 ساعت وروسته څو دقیقې وروسته ځوانه دلته راشه او خان صاحب سلام علیکم خان صاحب وعلیکم السلام خیر ځوانه ته سبا یو چکر ما سره راځه صحیح ده خان صاحب ولې نه ګوډ سترګو سبا ورځ او خان صاحب خو دلته ده که
سلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم. مهرباني کېږي. په خیر راغلی. مننه خان صاحب. وارکه منصوره ته ورشه د ده پلار هلته باغ کې کار کوي ورته غږ وکړه چې راشي. سمه ده خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. کښېنه مهرباني. خالق دا زوی دې راته وویلې چې ستاسو کورنۍ مې خوښه شوی او زه غواړم چې تاسو سره دوستي وکړو. مګر ما خپل مور و پلار ته هم وویل خو هغې راسره ونه منله. تا ولې د ده خبره ونه منله او ولې ما ته رانغلې؟ ودا خان صاحب تا ته خو پته ده چې زه تاسو مزدور یم او تاسو په کور کې کار کوم. څه وخت چې مې دا زوی ما ته وویل چې د خان لور ما ته وغواړه نو ما ته دا خبره داسې مناسبه ښکاره نه شوله ځکه چې تاسو کور ته وګوره او د مونږ کور ته وګوره د ځمکې او د اسمان فرق ده. نو هېڅ مې په خوله درته رانغلله ځکه چې ته شتمن یې او مونږ غریبانان یو. زه شتمن یم خو اصلي او زما څخه زیات شتمن ته یې چې الله پاک درته داسې نیکسالي اولاد درکړی. نو زه اوس پوه شوم چې د انسان اصلي شتمني د هغه مال نه ده بلکې اصلي شتمني د انسان ښه فکر، ښه تربیه، ښه علم او ښه اخلاق ده او دا هر څه ستا په زوی کې موجود ده. نو له ده څخه بیا زه خپل د لور لپاره ښه ځوان نشم پیدا کولی. نو زما هم دا دوستي قبوله ده. تاسې هم سبا راشئ چې تاسو ته دستمال درکړم. ځوانه د تا څخه هم بخښنه غواړم چې هغه ورځ به تا سره په ترخې ژبې خبرې وکړې. هیڅ خبره نشته خان صاحب. مننه کور دې ودان. نو اوس تاسو پلی شئ خپله مدګي ونیسئ انشاءالله چې سبا بیا به کوي. ښه خان صاحب. مننه. مننه خیر اوسه خان صاحب. مننه. ریښتینی شتمن هغه انسان دی چې ښه اخلاق، ښه ادب، ښه تربیه، ښه علم او ښه استعداد ولري.